عبدالله ابن مبارک مور بوډۍ وه سپین ږیری و په بغداد کې او دلته خراسان کې پاتې شو مور له به د شپې زور کو شپه ټوله ورځ به یې سبقونه ښودي دومره لوی عالم او د شپې به یې مور له زور کو نو چې مور له یې زور کو نو یو حدیث پاک کې راځي چې جنت د مور به قدمونه لاندې دی الجنة تحت اقدام الامهات جنت خو بره دی حضور پاک وایي د مور به قدم لاندې دی یعنی معنا دا ده چې د مور په خدمت باندې خدای جنت ورکوي خدمت یې وکړه اوبه راوله زور وله وکړه خوږې خبرې ورسره وکړه خوشحاله یې کړه جواب مه ورکوه تیزې خبرې ورسره مه کوه ادب یې وکړه که کافر هم دی طالبه پرې خدای جنت درکړي مور ته ډېر قدر راغلی نو هغه مور له زور کو دا قدمونه خو ډېر ښکلي دي دا ږیره او مخ یې پرې د دې مور په قدمونو داسې ومدله دا قدمونه لاندې جنت دی دا قدم خو ډېر ښکلي دي دا مخ به پرې ومږم دا ږیره مور یې اوده وه ده پرې دا ږیره او مخ مږه مږه مینې په وجه سبا سبق ته کېناسته دا حدیث سبق یې چې وښو یو طالب ورته راغی مولوي صاحب بیګا مې خوب کې لیدلی وې ډېر ښکلی خوب تاسو ته یې ویم دغو ټول خلک د قیامت ورځ ده ټول خلک پریشانه دي هر سړی ټینشن کې دی که نه پریشاني ده چې څه به کېږي او ته خوشحاله وې دا مخ دې پړقېده او دا ږیرې د داسې پړقېده او بار ویخته کې ملغلرې وې وړې وړې هیرې موتی ملغلرې جواهرات ستا په دې ږیره په دې ویښتو کې یو قسم پړقی و او ډېر خوشحاله وې مخ دې ډېر ښکلی و مولوي صاحب ورته وایي که دا خوب دې لیدلي او دا به رښتونې خوب وي ځکه بېګا ما مور له زور کو دا مینه راباندې ډېر راله چې دا قدمونه خو ډېر ښکلي دي مور خو ډېره ګرانه څومره یې ګرځولې څومره دعاګانې درته کړې نو ما دا مخ په دې او دا ږیره د هغې په دې خپو مږلې وه نو خدای پاک هغه مینه به قبول کړي او تا ته یې د هغې یو شکل